السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل راغه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته یو داسې ښایسته او داسې خوندور ایډیټینګ ایپ راښایم چې دغه اپلیکیشن باندې تاسو چېرته هم ایډیټینګ وکړئ نو یقینا تاسو به ډېر زیات خوښ شي. نننه پورې به تاسو دغه شانتې ایډیټینګ والا یو اپلیکیشن هم نه وي لیدلی د چا سره په موبایل کې. که تاسو چېرته کې داسې تصویر اخیستی وي چې پای کې اسمان راغلی وي مطلب سکای صحیح ده هغه به موشن کوي وریاضي به موشن کوي. که چېرته اوبو سره عکس اخیستی وي نو په هغې کې به ښه باقاعده کمې اوبه چې دي هغه به در سره روانې وي هغه به در سره موشن کوي. ډېر ښایسته ښایسته عکسونه چې دي هغه پرې جوړېږي ډېر په اسانه طریقې سره. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخ دې نه وړاندې تاسو ته یو لوکیشن رس کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټک یوټیوب چینل یې سبسکرایب کړئ. دا سبسکرایب کې خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. د دې لپاره ملګرو تاسو ته به د یو اپلیکیشن ضرورت وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل په ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به سمپل دغه اپلیکیشن په موبایل ته انسټال کړئ. کې تاسو اوس وګورئ دلته کې صحیح ده دا کوم عکس چې دی دې سره چې کومې اوبه دي او د دې سره چې کوم اسمان دی نو دا به مکمل چې دی موشن کوي. دا وګورئ تاسو حرکت کوي اوبه روانې دي دغه شانتې وریاضي به ورسره موشن کوي. نو تاسو خپل عکسونه به تاسو څنګه دغه شانتې جوړوئ. سمپل دلته کې تاسو له د جیمي یو نښه راکړې ده ټیک ده. تاسو به په دې کلیک وکړئ. دا به تاسو نه پرمیشن غواړي دې ته به تاسو دغه پرمیشن ورکړئ. مثال په طور اوس داسې عکس تاسو سلیکټ کړئ چې په هغې کې هم اوبه راغلي وي او ورسره چې دی لاندې ورسره اسمان ورسره هم پاس راغلی وي. تاسو وګورئ وریاضه چې کومه ده هغه تاسو داسې چینج کولی هم شئ ټیک ده. هېڅ کم ته تاسو چینج کول غواړئ نو تاسو په دې طریقې سره چینج کړئ. اوس چې کله دا تاسو ولګوئ صحیح ده نو تاسو ته به د دې بیا پته ولګي ټیک ده چې دا تاسو څنګه کولی شئ هر څه تاسو سیوا کولی زیاتولی د دې زیږي نه شئ صحیح ده. نو چې کوم سټایل ستاسو خوښ وي د وریاضي سمپل هغه تاسو څه کوئ سلیکټ کړئ صحیح ده. چې کله هم سلیکټ کړئ دا یو شو. اوس که تاسو لاندې وګورئ اوبو ته صحیح ده نو دغه درته هم راښایم چې دا به تاسو اوس څنګه دې له به تاسو څنګه حرکت ورکوئ مطلب چې دا تاسو سره څنګه ځي. او دې نه علاوه فلټرې دي صحیح ده دنیا شی فلټرې پکې تاسو ته میلاویږي چې کوم فلټر ستاسو خوښ وي هم خپلې د خوښې فلټر چې دی هغه به تاسو د دې نه سلیکټ کړئ. دغه فلټر به پې هم تاسو ولګوئ ټیک ده. دې سره سره تاسو ته پکې فردر نور هم ډېر زیات اپشنان چې دي هغه میلاویږي. که تاسو بل تصویر وي په هغې ته سټیکر وغیره لګول غواړئ دا وګورئ تاسو نو هغه پې هم تاسو د دې ځایګي نه لګولی شئ. تاسو دلته کې تیار سټیکرز میلاویږي دا وګورئ ډېر ښایسته ښایسته کوم سټیکرز چې دي هغه تاسو د دې ځایګي نه راغستلی شئ او هغه هم تاسو خپل په عکسونو باندې لګولی شئ. دا وګورئ تاسو دلته کې خو واضحه چې دی هغه ښکاري. دغه شانتې فردر افیکټس دي صحیح ده. نور پکې تاسو څه افیکټس لګول غواړئ دا وګورئ تاسو دغه شانتې کوم افیکټس چې دي هغه پکې هم تاسو د دې ځایګي نه لګولی شئ. خپلې د خوښې کوم افیکټس چې دي دا ټول پې تاسو دلته کې راواخلئ او ولګوئ پې نو ډېر زیات خوندور عکسونه چې دي هغه تاسو په دې باندې جوړولی شئ په یو کلیک سره مطلب ډېر په اسانه طریقې سره. دا وګورئ دلته کې نور فردر سپیډ شو د دې یا نور څه شو نو هغه هم تاسو د دې ځایګي نه سیوا کولی کمولی شئ. فردر ایډیټینګ پکې هم کولی شئ. د نه علاوه مختلف ایلیمنټس دي دا وګورئ دغه ایلیمنټس ما تاسو ته وښودل دا تاسو د دې ځایګي نه لګولی هم شئ خپلو په عکسونو باندې. اوس دا تاسو وګورئ اولنی تصویر تاسو وکتو او ورپسې چې کوم ایډیټ شو نو هغه هم تاسو وکتو. کله چې دا تاسو د دې ځایګي نه ایډیټ کوئ ورپسې دلته ایکسپورټ آپشن د سیو دپاره یې تاسو له راکړی دی. په دې طریقه به دا بیا تاسو خپل موبایل کې سیو کوئ. اورلی پکې هم شته که تاسو بې له پاسه بل څه لګول غواړئ صحیح ده هغه پې هم تاسو د دې ځایګي نه څه کولی شئ لګولی شئ ډېر په یو اسان کلیک سره په اسانه طریقې سره. قدرمنو دا نوی ویډیو امید لرم چې خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ.